سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1350 کاله وړاندې. پنځم څپرکی د مجسمه جوړونکي هنرمند نصیحت. سلطنتي ډاکټر پاتور چې رسمي نوم او درجه یې کوپړیس پړونکی و، یوه ورځ زموږ کور ته راغلی و. ډوډۍ یې وخوړه او د پلار په مخ کې راته وویل په دارالحیات کې مطیع او فرمانبردار اوسه، هیڅکله نیوکه مه کوه، هر څه چې وایي ویې منه. خو ما خپل حقیقت پلټونکی حس نه شوی ارامولی او د ولې ځواب مې لټاوه. سلطنتي ډاکټرانو د دارالحیات معلمینو او محصلینو له دې کنجکاوۍ کرکه کوله. زه د دارالحیات پر 3م کال پر دې پوه شوم چې پاتور ولې ویلي ول چې باید نیوکه ونه کړم او هر څه چې راته وویل شي له جنجال پرته یې باید ومنم. خو ومې ویل چې پوهه د تیزاب په شان ده، د انسان زړه خوري او پوه سړی د نورو په شان ناپوهه کیدی نشي چې ځان په سادهتوب او حماقت ورته واړوي. هغه څوک چې له سره احمق وي له دې ناپوهۍ څخه کړیږي، خو هغه کس چې حقیقت یې موندلی وي ځان د احمقانو په شان نشي ښودلی. ما لیدل هغه ډاکټران چې په ټوله نړۍ کې مشهور شوي او له نینوا او بابل څخه ناروغان ورته د درملنې لپاره راځي دومره شعور نه لري چې پوه شي د څه لپاره د دغه درمل ناروغ ته ورکول کیږي. دوی یوازې دا وایي چې په کتاب کې هم دا لیکل شوي دي. خو زه په دغسې حالت کې غلی نه شوی کېناستلی. زما نیوکو او کنجکاوۍ پایله دا شوه چې په دارالحیات کې زما د پرمختګ مخه ونیوله او اجازه یې رانه کړه چې د خپلو زده کړو بل پړاو پیل کړم. هغه محصلین چې له ما سره په یوه ټولګي کې ول له ما مخکې شول او تر ما څو پړاوه مخته ولاړل، خو زه د دارالحیات په 3م کال کې همداسې پاتې شوم. د مصر د چاغې غنمرنګي ملکې یا تیتی په هکله په هغه وخت کې ډېرې خبرې کېدلې. ټولو به ویل چې هغه یوه معمولي ښځه وه او له همدې امله د هغې د نیکونو نوم په رسمي اسنادو کې نه راځي. هغه کس چې شتون به یې د ټپ وینه دروله، کله چې ولیدل چې ملکې د مه کوئ حکم وکړ 2 ګامه په شا شو. دغه سړی یو ساده کلیوال او بې سواده و چې د طب له علمه هم بې خبره و. خو له دې چې شتون به یې د زخمونو وینه دروله، هغه یې په دارالحیات کې د دې لپاره ګمارلی و چې کله به یې څوک عملیات کول هغه به یې په سر ولاړ و. زه فکر کوم د دې علت چې د دغه سړي شتون به وینه ودروله دا و چې د هغه بدن به ډیر کړاوونکی او بد بوی کاوه. دغه بوی دومره سخت و چې هر څومره به یې دغه کس ووینځه نو بوی به یې بیا هم نه ورکېده او دغه بوی هغه میخ ته ورته و چې د انسان په مغزو کې ننوځي. دا چې مغزه او اعصاب پر ټول بدن واکمن وي نو د وینې د بهېدا مخه به یې نیوله. زه به په پرېکنده توګه دا نه وایم چې دغه سخت او کړوونکی بوی به د وینې د بندېدا سبب کېده، خو له دې امله چې د دغه کار لپاره د منلو وړ بل دلیل نه شو موندلی نو زه تصور کوم چې د هغه بوی وینه دروله. ملکې وویل زه اجازه نه ورکوم چې دغه کس د خدای سر په خپل لاس کې ونیسي، بلکې زه په خپله د هغه سر نیسم. پاتور وویل میرمنې، کله چې د سر پوستکی لرې کړو وینه بهیږي او ستاسې لپاره د خونریزۍ کتل ښه نه دي. خو ملکې وویل زه د خدایانو د وینې له کتلو نه ویریږم او په خپله یې سر کلک نیسم. له دې چې سلطنتي ډاکټرانو زموږ له راتګ مخکې فرعون بېهوشه کړی و، پاتور پوهېده چې هغه به زموږ غږ وانه اوري او که یې واوري هم نو د غبرګون ښودلو وس نه لري. نو خبرې یې پیل کړې. په همدې حال کې پر خپلې ډبرینې چړې د فرعون د سر پوستکی سوری کړ او په همدې وخت کې ویل فرعون چې له خدایانو دی د اسمانونو پر لور ځي او د خپل پلار آمون په زرین ماکو کې به وي. فرعون له لمره پیدا شوی دی او د لمر کور ته به جارو ځي او د هغه نوم به تر قیامته پورې پاتې وي. ای بویان سړیه ته چیرې یې؟ ولې نه راځې چې وینه ودروي؟ وروستۍ جملې د پاتور له لوري هغه کس ته وي چې باید خپل شتون سره یې وینه درولې وای، ځکه چې پاتور کتل د فرعون د سر له پوستکي وینه بهیږي او پوه شو چې بویان سړی نشته. معلومه شوه چې هغه سړی د ملکې د ویرې شاته تللی دی او په دیوال یې تکیه وهلې وه. کله چې پوه شو چې له هغه سره خبرې کیږي د کټ او د فرعون د سر لور ته نږدې شو.
لاس یې پورته کړ او کله چې لاس پورته کړ د فرعون د سر وینه چې د ملکې په بدن تویه شوې وه بنده شوه. خو د دغه سړي د بدن خوسا او بد بوی په ټولو کوټه کې تیر شو. کله چې وینه ودرېده پاتور د جمجمې د هډوکي پر سپړلو لګیا شو. په همدې وخت کې په خبرو بوخت شو. خو هغه یوازې د دې لپاره خبرې کولې چې یو څه یې ویلي وای، ځکه پوهېده چې یو ډاکټر د سر د سوري کولو په وخت باید د ناروغ له خپلوانو سره خبرې وکړي چې د هغوی پام پر بله خوا واړوي او په دې توګه هغوی له ویرې او اغېزمنتیا وساتي. پاتور وویل: میرمنې، له دې وروسته چې خدای اسمانونو ته وخوت، د امون له لورې به پرې برکتونه ووري. په دې وخت کې ولیعهد پاتور ته ورنږدې شو او ویل: تاسې تېروتې یاست. امون به پر هغه برکت ونه وروي، بلکې هغه به د اتون له ملاتړه برخمن شي. پاتور وویل: ستا خبره سمه ده، ما تېروتنه وکړه. او ویل: هغه به د اتون له ملاتړه برخمن شي. زه پاتور نه ملامتوم چې پوه نه شو فرعون له کوم خدای سره ډېره علاقه لري، ځکه انسان نشي پوهېدلی چې د هر چا پام وړ خدای کوم یو دی. په مصر کې تر 100 ډېر خدایان شته او ان کاهنان او ملایان چې د خدایانو د نومونو یادول یې دند او کار دی، دا ادعا نشي کولی چې د ټولو خدایانو په نومونو پوهیږي. ولیعهد ژړل او پاتور د خبرو په وخت کې هغه ته ډاډګیرنه ورکوله، تر دې چې د فرعون د سر هډوکی یې غوڅ کړ او له کوپړۍ څخه یې یو کوچنی هډوکی چې د ګوتو د 2 بندونو په اندازه و له جمجمې رابیر شو. ما او پاتور په ځیرتیا سره د فرعون ماغزه کتل. ما چې ورته کتل ماغزه یې د آیرن رنګ ول چې ښورېدل. پاتور وویل: سینوها، څراغ دې لور ته ونیسه چې زه د سر داخلي برخه ښه وګورم. ما څراغ داسې ونیو چې رڼا یې د سر و منځنۍ برخې ته رسېدله. او پاتور وویل: ډېر ښه، ډېر ښه. ما خپل کار وکړ او نور مې له وسه وتلې خبره ده، بلکې اتون باید فیصله وکړي، ځکه چې له دې وروسته موږ خپله دنده خدایانو ته سپارو. له هغه وروسته یې د جمجمې هډوکی بیرته پر خپل ځای کېښود، مګر له دې وروسته چې هډوکی بیرته کېښودل شو، د فرعون حالت که څه هم بېهوده شوی و، خو لږ ښه شو. کله چې پاتور ټپ وتاړه، ملکې ته یې وویل: که خدایان اجازه ورکړي او هغه تر لمر ختو ژوندی وساتي، نو ژوندی به پاتې شي، ګنې مړ به شي. لکه چې ګورئ، پاتور کله چې غواړي د مصر ملکې ته ووایي چې فرعون به مړ شي، د هیڅ شي پروا نه کوي او دا فکر نه کوي چې هغوی به خفه شي. له مقدمې پرته دا خبره ورته کوي، ځکه چې په مصر کې خلک شپه او ورځ د مرګ له فکر سره اشنا وو. څوک له دې خبرې نه ویرېده او نه اغېزمن کېده چې د خپلو نږدې کسانو د مرګ خبره واوري. له هغه وروسته پاتور لاس د ویر په دود پورته کړ او موږ هم همداسې وکړل. ما د جراحۍ وسایل ټول کړل، په اور کې مې کېښودل او له پاکولو وروسته مې په خپل صندوق کې کېښودل. ملکې موږ ته وویل: زه به پام وړ ډالۍ درکړم. بیا یې رخصت کړو. موږ د هغې کوټې راووتو چې فرعون پکې پروت و او یوې بلې کوټې ته ولاړو. هلته یې موږ ته خواړه راوړله او موریانو زموږ پر لاسونو اوبه راواچولې. ما له پاتور څخه پوښتنه وکړه: ولیعهد ولې وویل چې پلار یې د اتون د خدای پلوی دی، نه د امون؟ پاتور وویل: دغه موضوع اوږده کیسه لري، که یې اوس پیل کړم ډېر وخت به واخلي. همدومره به ووایم، دغه امون هوتیپ چې موږ یې د کوپړۍ ور وسپړله، یوه ورځ یې سوچ کړی و چې د اتون خدای ځان ورښکاره کړی دی او د دې لپاره خدای په ښار کې یو معبد جوړ کړ چې له سلطنتي کورنۍ پرته به څوک نه ورځي. د دغه معبد کاهن آمي نومیږي. دغه کس او د هغه میرمن د مصر د ولیعهد روزونکي ول. ولیعهد چې تا اوس ولید، د دغه میرمنې شیدې رودلې دي او آمي یوه لور لري چې نفر تیتی نومیږي. له دې چې ولیعهد له دې نجلۍ سره یو ځای شیدې خوړلي، له ناچارۍ باید یوه ورځ د ولیعهد خور شي. دغه نومونه چې تاسو یې دلته لولئ تاریخي نومونه دي. نفرتیتي همغه میرمنه ده چې وروسته د مصر ملکه شوه او دا چې پاتور وویل هغه به یوه ورځ د ولیعهد خور شي، مقصد یې دا و چې یوه ورځ به له هغه سره واده وکړي، ځکه چې په مصر کې د خور او ورور ودونه روا ول. ژباړونکی
پاتور د شرابو پیمانه پر سر واړوله. وی ویل ای سینوها، زما په شان د یو بوډا لپاره تر دې بل شی خوندور نه دی چې وخوري او وڅښي او په هغو مسالو خبرې وکړي چې په ده پورې اړوندې نه وي. بوډاګان د ډېرو خبرو شوقیان وي. که زه خپل تندی وسپړم ډېر رازونه پکې شته دي. ایا تا کله دا فکر کړی دی چې ولې د فرعون ښځې تل لوڼې زیږوي او زوی یې نه کیږي؟ ومې ویل نه، ما په دې هکله فکر نه دی کړی. پاتور وویل دغه فرعون چې موږ یې اوس سر سوری کړ په ځوانۍ کې د سوډان د سویل په ځنګلونو کې څه د پاسه 500 زمریان او ځنګلي غوایي ښکار کړي دي. هغه ډېر کلک او پیاوړی و او هره ورځ به یې له یوې نجلۍ سره ویدېده. خو له دغو ټولو ښځو څخه یوازې نجونې پیدا شوي دي او یوازې یې له ملکې څخه یو زوی پیدا شو چې اوس ولیعهد دی. آیا ته دا یو عادي چاره بولې؟ د دې چارې علت چې هیڅکله د فرعون زوی نه دی پیدا شوی دا دی چې ملکې د درباري ډاکټرانو په وسیله زیږېدلي هلکان ژوندي نه پرېښودل او کله چې به هلک وزېږېد سمدستي به یې وواژه. بیا پاتور سترګه ووهله. وی ویل ای سینوها، ته باید په دغو اوازو باور ونه کړې ځکه چې ملکه په مصر کې تر ټولو مهربانه او غوره میرمن ده. موږ په خوراک او څښاک بوخت شو او ما د سلطنتي ډوډۍ له خوړلو خوند اخیست ځکه ذایقې به مې امر راته کاوه چې دغه ډوډۍ د دارالحیات له خوړو خوندوره ده. یو وخت مو پام شو چې شپه شوې ده. پاتور ویل زما لاس ونیسه او له دې ماڼۍ مې بهر کړه ځکه چې که څه هم شراب زړونه ښادوي خو موږ مستوي او زه به ستا له مرستې پرته ولویږم. ما د هغه لاس ونیو او له ماڼۍ بهر شو. ومې کتل چې د ښار رڼا په ختیځ لوري کې اسمان روښانه کړی دی. ما هم له حده ډېر څښلي ول او د خوشحالۍ احساس مې کاوه. زړه مې د یوې ښځې هوس کړی و. پاتور ته مې وویل زه باید ولاړ شم او د عیاشۍ په یوه کور کې یوه ښځه ومومم چې خپله خور یې کړم. پاتور وویل هر نارینه د شپې مهال چې خپل ورځني کارونه خلاص کړي د عشق فکر کوي. ګنې مینه نشته. ما ورته وویل آیا ته پر عشق باور نه لرې؟ نو دا څه شی دی چې ما د عیاشۍ د کور لور ته کاږي؟ پاتور وویل دا چې تا اوس د عیاشۍ د کورونو پر لور کشوي هغه اړتیا ده چې ته یې ښځې ته لرې. ځکه چې که یو نارینه ونه کړی شي ځوانه ښځه ترلاسه کړي او هغه په خپل څنګ کې ویده نه کړي غمجن کیږي. خو له دې وروسته چې ښځه د هغه خور شوه نو تر مخکیني حالت ډیر پسې غمجن کیږي. ومې ویل ولې داسې کیږي؟ ولې کله چې یو نارینه یوه ښځه خپل خور کړي غمجن کیږي؟ پاتور وویل دغه پوښتنه چې ته یې له ما کوې خدایان هم ورته ځواب نه لري. له هغه وخته چې دغه دنیا شته همداسې ده. له دې وروسته به هم همداسې وي. هر ځل چې یو نارینه له یوې ښځې سره څملي او هغه خپله خور کړي د څملاستلو د مخکې حالت په پرتله وروسته ډیر غمجن کیږي. ومې ویل پاتوره آیا تر اوسه پورې مین شوی یې؟ پاتور وویل که وغواړي د مینې په هکله له ما سره خبرې وکړې ما به اړ کړې چې ستا سر هم د فرعون په شان وسپړم چې سوځنده بړاس ترې بهر شي. ځکه هغه څه چې تا د مینې په هکله فکر کولو ته اړ کوي همدا بړاس دی چې ستا په کوپړۍ کې راټوټ شوی دی. ځکه چې مینه نشته او هغه څه چې مینه بلل کیږي هغه اړتیا ده چې نارینه او ښځه یو بل ته لري چې په دې توګه له یو بل سره خور او ورور شي. بیا پاتور د ستړیا احساس وکړ. وی ویل ما هغې کوټې ته بوزه چې په سلطنتي ماڼۍ کې ما ته په نظر کې نیول شوې ده. هلته مې څملوه او ته هم په همغې کوټې کې ویده شه ځکه چې موږ نن شپه باید په دې ماڼۍ کې پاتې شو چې د فرعون د مرګ په وخت کې د هغه له پوزې څخه د یوه مرغه وتل وګورو. ما وویل پاتوره ستا په شان یو کس ته نه ښایي چې چټي خبرې وکړي. پاتور وویل زه چټیات وایم؟ ومې ویل هو ځکه چې د مرګ په وخت کې د انسان له پوزې کوم مرغه نه راوځي. ما په خپله دارالحیات ته تر تګ مخکې او له هغه وروسته ډېر کسان ولیدل چې مړه شول خو د هیڅ یوه له پوزې څخه مرغه الوتی نه دی او پر دې سربیره د طب علم لا دا وایي چې د انسان په وجود کې یوازې یو ځای شته چې یو ژوی پکې ژوندی پاتې کیدی شي او هغه هم د میندوارۍ په وخت کې د ښځې خېټه ده. د دې پرته بل داسې ځای نشته چې یو ژوی پکې ژوند وکړی شي. په دې ډول څنګه یو الوتونکی د انسان په بدن کې پاتې کیدی شي او بیا د پوزې له لارې د باندې وتلی شي؟ پاتور وویل ای سینوها له دې سره سره چې په دارالحیات کې ستا د نیوکو له امله ستا د پرمختګ مخه ونیول شوه خو بیا هم دغه نیوکې کوي او سزا شوی نه یې. پوه شه چې فرعون د خدای زوی دی. له نورو سره توپیر لري. د مرګ په وخت کې د هغه له پوزې یو مرغه راوځي او دغه مرغه روح دی چې
د فرعون له مړینې وروسته ژوندی پاتې کیږي. یو ځل بیا پاتور راته سترګک وواهه، ویل که غواړې چې ډاکټر شې، خلک معالجه کړی شي، خپل ډیر ناروغان ووژني، له دغې لارې څخه ډیرې پیسې، مریان او وینځې ترلاسه کړي، په طبس کې د ښه نوم خاوند شي او هره شپه په خپل کور کې مېلمستیا وکړي، نو باید عقیده ولري چې د مرګ په وخت کې د فرعون له پوزې څخه مرغه الوځي. نور هم ستا په شان دي او ښه پوهیږي چې د فرعون او د ښار د ټیټ سوداګر د مرګ ترمنځ د جسمي ځانګړتیاو له پلوه هیڅ توپیر نشته، خو هغه یې سره سپین مریان او وینځې غواړي. نو داسې ښیي چې په رښتیا دا خبره مني. خو که ته سبا په دارالحیات کې ووایې چې دغه خبرې ما درته کړي، زه به منکر شم او وبوایم چې ته په ما تهمت پورې کوې. ډاډه اوسه چې زما خبره به ومنل شي او ته به د سلطنتي ډاکټر او د دارالحیات د معلم د تورونو له امله له ښوونځي بهر شي، ځکه ټول درباریان چې په دارالحیات کې کار کوي زما په شان له ښځو، خوړو، سرو او سپینو سره مینه لري. ای سینوهه، راځه ما په غېږ کې ونیسه او خپلې کوټې ته مې بوځه چې هلته ویده شم. ته هم څمله، ځکه چې سبا سهار باید د فرعون له پوزې د مرغه الوت وګورو او خپل خط به ولیکو چې مرغه مو ولید چې د هغه له پوزې ووت او اسمانونو ته والوت. ما د یوه مریې په شان چې خپل بادار په غیږ کې نیسي او له یوه ځایه بل ځای ته بیایي، دغه په وزن سپک بوډا په غیږ کې واخیست. سلطنتي ماڼۍ ته مې بوته او په هغې کوټې کې مې څومره چې ده ته ځانګړې شوې وه. خو ما ته خوب نه راته، ځکه زلمیتوب خوب ته نه پرېښودم. له ماڼۍ څخه راووتم، د سلطنتي ماڼۍ په مخ کې ګلانو کې ودرېدم او د طبس ښار د رڼا او د ستورو تماشا مې کوله. په داسې حال کې چې ګلان مې بویول، هغه ښځه رایاده شوه چې یوه ورځ دارالحیات ته راغلی وه. خپل ځان یې نفر 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 معرفي کړی و او له ما یې غوښتنه کړې وه چې کور ته یې ورشم، خو زه ورسره نه وم تللی، ځکه چې ویرېدم دغه ښځه به له ما سره داسې کار وکړي چې خویندې له ورونو سره کوي. خو په دې شپه مې د دې ښځې ارمان کاوه او له ځان سره مې ویل څومره به ښه وی چې هغه ما ته راغلی وی او یا دا چې د هغې کور را معلوم وی چې ورغلی وی.